ګوره دا یوازې د څه نه ده چې ثبوت و اسناد هره میاشت و هر اونۍ و هر کال راوځي چې پاکستان د توریزم مرکز ده، پټنځایونه پکې دي، روزونکي مرکزونه پکې دي. برعکس خپله دوی چارواکي هم دا تایید او پخلی او اقرار کوي چې توریزم دوی روزلی. خو جازف ویلې چې موږ 3 لسیزې یا 10 کاله تورستان د غرب لپاره روزلی دي او په دې کار موږ باید پښیمانه یو. هر ځل چې چیرې په دنیا کې نه تنها افغانستان کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې یا په کندوز کې کابل بانک کې یا په نورو ځایو کې چې کومه حمله کېږي تورستي دغه ریښه بالاخره یا په اسلام آباد کې یا په پنډۍ کې یا په باړک یا جلاله کې یا تخت بایی کې یا لکه مروت کې راوځي. کراچۍ کې د دوی سیاسي مشران د داعش کورونه تثبیت شوي دي. نظامیان په پنډۍ کې په اسلام آباد کې ځوان کې مشران دي. خپل ډلې چې دي دا ټول په هر چې د پاکستان خصوصا بیا دا زیاتره د پښتنو بلوچ سیمو ته رالیږي. هغه دې لپاره چې دلته دوی فعالیتونه کوي عملاً. دوی خپله وایي چې مثلا موږ پوځ خپل په کرایه ورکاوه د امریکا په لپاره په روسانو سره په جګړه کې د جهاد په نوم باندې، یعنې موږ جعلي کار کاوه، غلط کار هم کاوه، یعنې واقع مسلمانان نه یو، دروغ هم کوله. په دې نه شرمېږي چې وایي نعرت الله علی الکاذبین. خو په هر صورت باندې دنیا هم په دې خبره، سیمه هم په دې خبره، زبرځواک هېوادونه لکه روسیه او امریکا هم په دې خبر دي. خو مارش صاحب تاسو سیمې ته اشاره وکړه نړۍ ته، ولې د نړۍ هېوادونه تل افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای بولي، خو د ترهګرۍ په ملاتړ کې د پاکستان پر کړنو بیا چوپ پاتې کیږي؟ دا خو سیاست ده. سیاست کې به ادرس بل ځای ورکول کیږي. اکثره سیاست کې ویل کیږي یو شی، عمل بل څه کیږي. تاریخ ورکول کیږي چې په دې تاریخ به دا کار کې لږ نه وروسته او مخکې دا کار کیږي. دا تکتیکونه دي، سیاسي دي. ادرس باید بدل کړي، راسې باید عملا خلکو ته وښیي چې رښتیا دلته دي، بیا حملې کوه، ملکي کسان وزنه. ګوره هلته ګیر کېږي په باړه کې د طالبانو مرکزونه، د مجاهدینو مرکزونه، دې خواته یو ترا دی، کابل بانک دی، کندوز چې تورستي عمل کړی ده، په اسلام آباد کې ګیر کېږي، نیول کېږي. باراماته په هم زمان هم مهاله راځي په تورخم کې په ملکی بازار باندې برید کوي، بازار ته وراچي، ملکی بېګناه خلکو ته میلیونه روپۍ تاوان رسوي. د توریزم په نوم باندې راځي په بیسودو کې، په خوست کې، په دې ځای کې په ملکی کسانو بېګناه ماشومان باندې حملې کوي. بیا بیرته برعکس د افغانستان پوځیان ورځي، د دوی په پوځیانو باندې حملې کوي، تاڼو باندې، نظامي تاسې پوځي تاسیساتو باندې، بیا هغه باندې سترګې دوی پټوي. دغه اوس تقریبا 22 وایي، ځینې کسان 40 پوستې وایي، تاڼې ټولې له دوی نه نیول سوي، دوی تشې کړي وتلي دي، تللي دي. ټوله کې همدا اوس افغان پوځیان ناست دي، جامې خپلې پېښې دي، بې شرمانه بسترې خپلې پېښې دي، خپله وتښتېدلي دي. تاڼه کې څوک نشته. ځینو ځایو کې وسله هم ترې نیولې ده، ځینو ځایو کې ژوندي هم نیولي دي، حتی ځینو ځایو کې درنې وسلې هم ترې اخیستې دي، خپله دوی نشته. نو په کار دا ده چې همدغه افغان پوځیان حرکت وکړي، لاړ شي نو تر کوټې او پېښوره پورې، نو چې ته منتظر یې، خو همدا فرصت ده. موږ یادوو چې ظاهرشاه په 1965 کال کې فرصت لاسه ورکړ، بیا یې په مخکې له هغه نه په 1940 کال کې لاسه ورکړ چې پاګاهن ټوټه کېده، بیا په وروستۍ کې په 1971 کال کې چې بنګال جدا کېده له لاسه ورکړ. خو همدغه حالت ته موږ ګورو. هغه وخت چې د نجیب په وخت کې هم یو حمله وسوه په ننګرهار باندې، حمله کامیابه شوله، پوځیان باید ورغلي وای، حرکت یې کړی، پاکستان حمله کړې وای. هغه وخت کې شرایط برابر وو، ځکه روس تر شا ولاړ وو، یې خواته امریکا هم ضعیفه ښکارېدله. خو په هر حال دا فرصتونه وه چې موږ لاس ورکوي، دغه فرصت به اوس لاس ورنه